سلامونه دوستانو، نن راغلی یم د موزیم ته. تاسو کتلی چې دلته مشهوره موزیم ده چې نوم یې هغه لیکلی ده، موزیم د لیف. دا ډېر مشهوره هغه موزیم ده، په هغه کې پاریس کې، سنټر پاریس کې ده چې شتلۍ څنګه نږدې ده، اوله اوومه مترو ورته راځي. ځکه ډېر خلک راځي. دو داخل ته چې بیا ننوځي، بیا ټیکټ هغه باید واخلې. او په ګڼ تعداد خلک دلته هم راغلي دي، هلته داخل هم چې کله هغه ځای ته ننوځي هم ټیکټ باید وکړې. ځکه ډېر خلک راغلي، تاسو کتلی شئ څه ډېر خلک ننوتلي دي. نو ډېر ښه ساحه ده. نو ما سره اوسئ، د ویډیو را سره وګورئ د نږدې نه. نو داسې کرار به موږ هم بیا نږدې ورځو او ما سره دا ویډیو تر اخره وګورئ. واقع ډېر ښایسته ځای ده او نن دا موسم هم ډېر ښه ده. نو داسې راووتو، ما د ویډیو به هم وکړو. تاسو کتلی چې دا بره ساحې او هغه وګورئ، ډېر ښایسته ځای ده. دا ټورست چې بیا راځي، بیا هغه بستونه او هغه کې چې دی بیله لکه ټیکټ یې هغه یي که نه، بیا هغه کې ګرځي، د پاریس او کې دورې او هغه ورکوي، مشهوره ځایونو ته یې بیایي. دا بستونه وګورئ تاسو، یو دا ده، یو هغه بل شاته ده، بیګ بوس په هغې پې لیکلی دی. واقع ډېر هغه ځای ده او دا ډېر مشهوره ځای هم ده، خصوصا د پاریس د اقتصاد او د هغه لپاره. ګوره په سلهاوو داسې ځایونه یې جوړ کړي دي چې باید هلته نفر ورننوځي او د ده هغه وکوي، ټیکټ باید وکوي، ځکه ټول اقتصاد او هغه له ده نه دو برابره وي. که څه ټور ایفل ده او که څه شاندلیزه یا دا نور هغه دي که نه، همداسې دا موزیم او باغ او د هر هغه ده چې د ځای ننوځي، ته باید د ځایو کې ټیکټ باید وکوي. نو واقعیت خبره چې دا د فرانسې د اقتصاد لپاره ډېر مثبت رول دا هغه شیان چې هغه کوي، لوبوي. او د هر مملکت نه دلته خلک راځي دلته لیدلو ته. تاسو دا خلک کتلی شئ څومره، ځکه ډېر خلک راغلي دي. او دا موزیم چې دی، دا این په 12مه پېړۍ کې دا جوړ شوی ده، چې دې ته بیا کوم هغه دا پاچایانو هغه چې ده ماڼۍ او هغه کړې وله، یعنې په 1893 کې د فرانسې د انقلاب پر مهال دا موزیم شو. بیا تاسو کتلی چې دا ټول خلک چې دي دلته د ټیکټ او هغه یې اخیستي دي، ورننوځي. او د نړۍ تر ټولو لوی موزیم دا ګڼل کېږي، چې د مساحت 22,915 مترو مساحت لري ده، یعنی څونه 22,915 متره مکعب مساحت دا لري. او د نړۍ دا لوی او مشهوره موزیم ده چې مساحت یعنې ډېر لوی ده.
او مشهوره هنري اثار د نړۍ پکې دي دکې او د هنر مختلفه ډولونه پکې دي اسلامي هنر او د اروپا د رنسانس دورې نقاشي شامل دي پکې اسلامي هغه هم یعنې پکې دي په دې موزیم کې تاسو بس ما سره کتلی شئ ځکه ډېر خلک ورته هغه کېږي راځي شاوخوا ته یې مکمل ډېر خلک هغه شوي یعنې دلته څوک لاندې ننوځي او نورو بیا چې دي هغه ماڼۍ چې ده د هغې لاندې یعنې دوه طبقې هلته هم دي چې راسته او چپه خواته یې دا خلک بیا ورننوځي